السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول دوستان به جوړ او روغ یې. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. دوستانو، روژې ته فقط 2 ورځې پاتې دي. اول خو تاسو ته د روژې مبارکي وایم. هیله ده چې دا برکات نه ډک میاشت په خوشحالۍ سره شروع کړئ او الله مو ټول عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ورپسې نو دا راته ووایي چې د روژې دپاره مو څه تیاریانې نیولې دي. هر څه مو تیار دي که لا یو څه ناڅه پاتې؟ زموږ خو تقریبا ټول تیاریانې مکملې شوې او خوشحاله یم چې دا میاشت د خیر سره شروع شي. راځئ چې په دې ویډیو کې د روژې آخري تیاریانې هم را سره وګورئ او د روژې نه مخکې زما د خورځې عقیقه هم وه، دا به هم را سره په ګډه وګورئ. تېره هفته کې ویلنټاینز ډے هم وه، نو په دې ورځ مې د ژوند ملګري راته د ګلانو ګلدسته ډالۍ کړله. اصلا موږ پلان نیولی و چې ټول کورنۍ به چېرته ډوډۍ خوړلو ته لاړ شو، ولې متاسفانه چې ژوند ملګری مې او ماشومان ټول مریضان ول، نو دا پلان مو کینسل کړ. اوس به نو بعضې خلک دا وایي چې عاشقانو ورځ ولې لمانځې، دا او هغه. نو تاسو ته ووایم چې په دومره نفرتونو منځ کې لږ مینه تقسیمول فکر نه کوم چې غلطه خبره وي، او دا چې د ژوند ملګري ماته ګلان راوړي، دې کې ماته هیڅ غلط کار نه ښکاري. بغیر د دې ورځ نه هم هغه ماته ګلان راکوي، او دا زه خپل زامنو ته هم ښایم چې خپل خویندو ته، مور ته او په آینده کې خپل ژوند ملګري ته همیشه ګلان راوړي او کله ناکله یې سرپرایز کړي. ورپسې نو بیا لاړم چې د روژې دپاره کور کې هر څه چې کم و هغه واخلم، لکه مسالې، وریجې، غوړي، اوړه او داسې نور شیان. دلته یو مشکل دا هم دی چې هر څه په یو ځای کې نه پیدا کیږي. غوښې دپاره به یو دکان ته ځې، مسالو دپاره بل ته، او تازه میوه او باقي نور شیان دپاره بل ته. نو سودا مې ډېره وکړله، یو څه ناڅه پاتې شول، هغه به بیا بل وخت واخلم. ورپسې مې د یخچال او اشپزخانې صفایي هم وکړ، هر څه مې تیار ځان ته برابر کړ چې روژې میاشت کې بیا دې کارونو نه بېغمه وم. بیا نو لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د هفتې کې مې د خورځې عقیقه هم وه، نو د هغې تیاریانې مې هم تیار ونیولې. دې هفتې کې مې یو ځل بیا هم زما د خورکې په فرمایش بریاني جوړ کړ. نو همدې دپاره مې دا ځل په دا بله طریقه بریاني تیاره کړله چې اول مې غوښه ورته اخته کړله او غوښه مې تیار یو شپه مخکې اخته کړله. د غوښې اخته کولو دپاره مې 2 کیلو غوښه په یو کاسه کې واچوله. ورپسې مې بیا یو پاکټ د بریاني مساله، یو قوطي مستې، لیمو او هوږه مې هم واچوله او ټول مې سره ګډ کړ. مالګه مې پکې وانه چوله ځکه چې دا مساله خپله مالګه لري او د دې دپاره چې مالګه بیخي ډېره نه شي، نو بیخي مې پکې وانه چوله. بیا مې د لوښي نه یو پلاستیک راتاو کړ، یخچال کې مې کېښوده. په بله ورځ مې بیا یو دیګ لاندې منقل چالان کړ، غوړي مې پکې واچول او پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا 2 میانه سایز پیاز واچول، دا مې یو څو دقیقو دپاره سره کړ. بیا مې پکې رومیان واچول، دا مې هم یو څو دقیقو دپاره سره کړ. بیا مې هماغه اخته شوې غوښه ور اضافه کړ، دا مې هم یو څو دقیقو دپاره سره کړله. یو پیاله اوبه مې پکې واچوه، د دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښوده چې غوښه نرمه شي. د بریاني پخولو دا طریقه هم ډېره اسانه ده. غوښه چې مخکې نه اخته شي، فقط پیاز او رومیان ورته سره کېږي، خلاص. داسې بیا غوښه زر نرمیږي هم ځکه چې تیار مخکې نه اخته شوې وي او مساله به یې هم ځان ته سم جذب کړې وي، او بل دا چې زر زر کار هم خلاصیږي. بیا مې وریجې هم جوش کړلې. وریجې چې نرمې شي بیا مې چاڼ کړ، لږ مې بیرته دیګ کې واچول، بیا مې لږ نارنجي رنګ واچول، بیا مې غوښه واچوله. ورپسې مې دوباره وریجې، لږ نور نارنجي رنګ، تازه دڼیا، میده شوې زیره او په آخر کې مې د بریاني قورمه هم واچوله او بیا مې په دم کېښودم. دا ځل اول ځل و چې ما د بخار کې بریاني تیاره کړله، ځکه چې دا تېره هفته مې مورجانې ته هم بریاني جوړه کړې وه، نو زما غټ دیګ هغوی کور کې پاتې وه او ما نه بیخي هېره شوې وه، او کله چې زما په یاد شو نو ناوخته شوې وه. نو همدې دپاره مې بیا د بخار کې بخار ورکړ. ولې ښه تجربه وه، سم صحیح دم مې نیولی و او بریاني ښه صحیح راغلی وه. ډالۍ کې مې خورځې ته هم نغدې پیسې کېښودلې چې په خپله خوښه ورته هر څه چې غواړي واخلي. په دې میاشت کې زه ډېره مصروف وم، یو چې کار شي، بل ماشومان هم راته مریضان ول، او بل روژې دپاره تیاریانې هم وې. نو همدې دپاره اسان وخت مې پیدا نه کړ چې ماشومانو ته خپله یو څه واخلمه. نو بیا مې وویل ځه نغدې پیسې هم ښه دي، مور به یې خپل په خوښه ورته هر څه چې غواړي واخلي. بیا نو موږ هم ځان تیار کړ او لاړو خور کره مې.
پرون او نن ورځ مې روژې په تیاریانو باندې تېرې شوې. بعضې نور شیان چې زموږ کور کې روژې کې ډېر مصرفېږي، د ټولو ډېر خوښېږي، هماغه مې هم تیار جوړ کړل. لکه د کچالو سموسې. د سپرینګ رول ترڅنګ سموسې هم هر کال موږ جوړوو. سموسو نه روژې کې کله ناکله چاټ هم جوړوم چې دا هم زموږ ترڅنګ د ماشومانو ډېر خوښېږي. او د دې ریسیپي به د خیره روژې کې تاسو سره شریکه کړم چې څنګه د سموسو چاټ جوړولی شئ. سموسو جوړولو دپاره مې اول کچالو په یو بخار کې واچول او 15 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ چې نرم شي. ورپسې بیا اوړه ورته وغږل چې 1 کیلو اوړه مې په یو کاسه کې واچول. د دې په سر مې بیا یوه غټه قاشقه زیره، یو وړه قاشقه بادیان، د ضرورت په اندازه مالګه او 15 غټې قاشقې په اندازه غوړي واچول. دا بیا تقریبا 15 دقیقو دپاره لا سره ښه وموږل چې د غوړي اوړه سره ګډ شي. داسې بیا سموسې ډېرې ښې او کرپونکې راځي. بیا مې پکې اوبه لږ ور اضافه کول او اوړه مې ښکل. د سموسو دپاره اوړه باید نرم نه وي او یو څه کلک وي. داسې بیا سموسې په اسانه جوړیږي هم او ښې هم راځي. سموسو جوړولو کې یو څو ټریکس دي چې باید مراعات شي نو ډېر ښې سموسې بیا جوړیږي. اول دا چې اوړه او غوړي باید ښه سره میکس شي. بل دا چې اوړه نرم نه وي او بل دا چې په کام اور باندې سموسې سره شي. بیا نو دومره ښایسته او خوندور سموسې جوړیږي چې پوښتنه مه کوئ. اوړه مې چې وغږل نو 15 دقیقو دپاره مې استراحت ورکړ او تر هغې مې بیا فیلینګ ورته تیار کړ. د فیلینګ جوړولو دپاره مې اول کچالو چې جوش کړي وو هغه مې ټول په دغه اندازه چې ګورئ میده کړل. په سموسو کې زما بیخي حلوا شوي کچالو نه خوښېږي ځکه یې بیا په دغه اندازه میده کوم. بیا مې کړاهي په منقل کېښوده، 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې پکې واچول، 1 قاشقه زیره مې هم واچول او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. بیا مې میده شوي کچالو هم پکې ور اضافه کړل، یو څو دقیقو دپاره مې همداسې سره کړل. ورپسې مې بیا مسالې پکې واچولې لکه د ضرورت په اندازه مالګه، 1 وړه قاشقه اناردانې پوډر، 1 وړه قاشقه ګرم مساله، 1 وړه قاشقه دانه‌دار سره مرچک، 1/2 وړه قاشقه سره مرچکو پوډر او 1 غټه قاشقه میده شوې وچه دانیا مې واچوله او سره ګډ مې کړم. مسالې دې کې هر څوک د خپلې خوښې په اندازه اچولی شي. بعضې خلک لږ مرچک کاروي، بعضې ډېر، ولې په دغه اندازه بیخي برابر راځي. تریخوالی نه ډېر کم او نه ډېر زیات. مساله مې چې کچالو سره ښه ګډه کړله بیا مې منقل ګل کړ، یو څو دقیقو دپاره پرېښوده چې یخ شي. ورپسې مې بیا اوړه نه هم د وړوکیتوب په اندازه پیړۍ جوړې کړلې او یو څو دقیقو دپاره مې پرېښوده چې ځان ونیسي. ورپسې مې بیا 1 دانه پیړۍ راواخیستله او ښه ګرده مې هواره کړله. پیړۍ چې هواره شوه بیا مې منځه 2 ټوټه کړله او لکه څنګه چې ګورئ په دغه طریقه مې سموسې جوړې کړلې. د څنګونو کلکولو دپاره مې همیشه اوبه پرې ووهلې تر څو سم صحیح ونښلي. سموسې چې جوړې شي دا مې بیا تختې باندې کېښودلې او یخدانې کې مې کېښودلې چې لږ کلکې شي تر څو بیا پلاستیک کې واچوم نو یو بل پورې ونه نښلي. دا چې روژې کې زه حتما یو ځل مېلمستیا کوم ځکه چې دا ډېر ثواب لري نو همدې دپاره چرګ غوښې کباب مې هم تیاره کړو. د دې دپاره مې اول تقریبا 2 کیلو د چرګ د سینې غوښه د کباب دپاره وړه میده کړله. دا باید څومره چې سیخ کباب دپاره غوښه میده کېږي هماغومره میده شي. ورپسې مې یو کاسه کې 4 پلې هوږه میده کړله او واچوله. بیا مې پکې 2 غټې قاشقې مستې، د نیمې لیمو اوبه، 1 قاشقه د مرچکو ساس چې دا کباب ته یو ډېر ښایسته رنګ او خوند ورکوي دې نه واچوله او دا عموما ترکي دکانونو کې پیدا کېږي. نیم پاکټ تندوري مسالې نه مې هم پکې ور اضافه کړ او بیا مې سره ګډ کړ. ورپسې بیا میده شوې غوښه، مالګه او دانه‌دار سره مرچک هم واچول او مسالې مې سره ګډې کړلې. په آخر کې مې بیا 15 غټې قاشقې په اندازه غوړي هم ور اضافه کړل او دوباره مې سره ګډ کړل. دا چې د سینې غوښه لږه کلکه وي چې غوړي پکې واچول شي نو یو څه نرمیږي
او کباب یې هم ښه راځي. دا مې په یو پلاستیک کې واچول، یخدان کې مې کېښودل. ما دا ټول شیانو نه تودو پلاستیک جوړ کړل، یو غټ یو وړوکی. غټ مې مېلمستیا دپاره جوړ کړل او واړه د کور دپاره چې روژې کې بیا افطاري کې پاخه یا سره کړمه. تر هغې نو سمبوسې هم کلکې شوې وې، دا مې تختې نه جدا کړلې او بیا مې پلاستیکو کې واچولې، دوباره مې یخدان کې کېښودلې. روژې کې بیا د خیر سره دا بیا یخدان نه وباسم او په کم اور باندې بیا په غوړیو کې سرې کومه. یو بل شی چې روژې کې ډیر کاریږي هغه چکني ده او فکر کوم چې ډیرو کورونو کې جوړیږي، نو ما هم 3 ډوله چکنیګانې جوړې کړلې. د چکني وخت جوړولو یو بله ګټه دا هم ده چې مخکې نه چې جوړه شي نو بیا ښه خوند پیدا کوي، یعنې رسیږي. نو اول مې سره چکني په یوه بله طریقه جوړه کړله چې دا بیا چاټ او نورو شیانو سره ډیر ښه خوند کوي. د دې دپاره مې بیا سره دولمه مرچ ټوټه کړل تر څو مکسر کې بیا په اسانه مکس شي. ورپسې بیا سره تریخ مرچک هم میده کړل، دا مې ټول بیا په مکسر کې واچول. ورپسې بیا 5 پلې اوږه، نیمه پیاله سپینه سرکه هم واچوله او دا ټول مواد مې ښه سره مکس کړل تر څو ښه صحیح میده شي. دا ټول مواد مې بیا په یو کړاهي کې واچول، 3 غټې قاشقې بوره مې هم پکې واچوله، منقل مې چالان کړ او تقریبا 15 دقیقو دپاره مې جوش کړ. دا چې جوش او دومره اوبه پکې پاتې شوې، بیا یې منقل ګل کړ او یو څنګ ته مې کېښوده. ورپسې بیا یو بل ډول چکني یعنې شین چکني هم جوړه کړله. هغې دپاره مې یوه ګېډۍ تازه دانیا، نیمې پیالې په اندازه نعناع، یوه دانه دولمه مرچ، 5 پلې اوږه، یوه دانه رومي او 3 شنه مرچک مې میده کړ او په مکسر کې مې واچول. ورپسې بیا د یوې وړوکې لیمو اوبه، 2 قاشقې سرکه او مالګه هم ور اضافه کړله او مکسر سره مې ښه مکس کړ چې حل شي. بیا نو دا خوندوره او بې حده مزهداره چکني هم تیاره شوه، دا مې هم یو څنګ ته کېښوده. یوه بله چکني چې د املی چکني ده، دا مې هم جوړه کړله چې دا به بیا بله ویډیو کې تاسو سره شریکه کړمه چې څنګه مې جوړه کړه. نو دا حتما جوړه کړئ، ډیر خوندور چکني ده او سموسو او نخودو چاټ سره خو بیخي ډیر خوند کوي. دا چکنیګانې مې چې ټولې جوړې کړلې، بیا یې مرتبانونو کې واچول او یخچال کې مې کېښودل. اوس نو روژې میاشت کې د خیره سره ډیر وخت دپاره چکنیګان نه بېغمه شومه. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. بلې ویډیو ته هم سترګې په لاره واوسئ. تر بل ویډیو پورې تاسو په پاکه الله سپارمه. په ځان خیال ساتئ او په دې پاکه میاشت کې موږ هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.